د طالبانو لخوا دوه تازه او زبردست خبرونه. کندهار کې د سرو بو جستو کان د استخراج چارې پیل کېدل او د پوځ شمېر 120,000 ته پورته کېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د بیبي ګوهر د سرو بو جستو کان د استخراج چارې پیل شوې. د کندهار د کانونو رئیس عبدالحنان حامد د دغه کان د استخراج د پیل پر مهال وویل د دغه کان په بدل کې بلال نصیر شرکت له کندهار څخه د اروزګان تر د هراوت ولسوالۍ سړک او بیا له د هراوت تر چهارچینو پورې 250 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول جوړوي. د هغه په وینا په دغه کان کې هم له 15 تر 18 سلنه پورې ونډه به سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. د ده په خبره که چیرې قراردادي شرکت د کان ټول پروسس په کندهار کې کوي نو حکومت ته به 15 سلنه ونډه ورکوي او که یې کوم بل ولایت کې کوي بیا به 18 سلنه ونډه ورکوي. د وویل په دې کان کې د سرو بو جستو تر څنګ سره او سپین زر هم شته خو قراردادي شرکت یوازې د سرو بو جستو قرارداد لري. د دغه پروژې مسؤل وایي د دغه کان ډیره ګټه به خلکو ته ورسیږي ځکه یوازې د کان کیندنې په برخه کې 3,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابریږي. دوهم د دفاع وزارت لوی درستیز ادعا کړې چې اوس مهال 150,000 پرسونل لري او راتلونکي کال کې به شمیر 120,000 تنو ته لوړ شي. هغه د دغه پوځ د لګښتونو او د لګښتونو د سرچینو په تړاو جزئیات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې دغه پوځ د دې جوګه دی چې په ټول هیواد کې امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت سرمفتش چې د پوځ د معیاري کولو دنده ورتر غاړې ده پخوا ویلي وو چې د پوځ سرتیري ټول طالبان نه دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.